टी टी پی پاکستانی دولت سره وربند وګد کړ. په سلامونو مو هرکلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. ټي ټي پی وایي د سولې خبرو د دوام لپاره یې له پاکستاني ریاست سره وربند د مې تر 14 نیټې وګد کړی. دا چې ټي ټي پی څومره باور په پاکستاني دولت لري معلومه نه ده. ټي ټي پی خپلو جنګیالیو ته ویلي چې د وربند مراعات وکړي او نقض یې نه کړي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.